له افغانستان څخه امریکا ته تښتېدلې افغانه پیلوټه نیلوفر رحماني سره څه شوي دي؟ راځئ دا ټول مطالب په همدې ویډیو کې راسره تر پای وګورئ تر څو تاسو هم له حقیقتونو خبر شئ. د سلام په وړاندې کولو سره که چیرته زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یای نو اول زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، وړوکی ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ ویډیوګانې ستاسو لاسته زره تر زره در ورسیږي. له افغانستان څخه امریکا ته تښتېدلې افغانه پیلوټه نیلوفر رحماني په کرونا ناروغۍ اخته شوې ده. اغلې رحماني په 2014 کال کې له افغانستان څخه امریکا ته ولاړه، خو بیا راستنه نشوه. هغه د ثابت وزرو جنگي الوتکو پیلوټه وه چې امریکا کې زده کړې کړې وې. میرمن رحماني ته نږدې سرچینې ویلي دي چې دا پرون په کرونا وایرس له اخته کېدو وروسته روغتون ته انتقال شوې ده. هغه د امریکا د اوریجینا اوسیدونکې ده او د بهرنیو چارو وزارت ورته امریکا ته د رسېدو 1.5 کال وروسته سیاسي کډوالي ورکړه. خو نیلوفر د دې وطن سره مینه نه درلوده، غیرت نه درلوده. هغه څوک چې په خپل وطن غیرت ونه کړي هغه هیڅ افغانه نه ده. خو نیلوفر هم همداسې کار وکړ. نیلوفر د یو څو پیسو له امله د خپل هیواد نوم بدنام کړو او وتښتېده. دې ته افغان حکومت سترګې وي او د افغان حکومت سرمایه وه، ځکه چې په دې باندې په زرهاو ډالر مصرف شوی و چې تر څو یوه بریاله پیلوټه له افغانستان دپاره راووځي. خو میرمن رحماني اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. امریکا د نړۍ په کچه د کرونا وایرس له امله د مړه شوو کسانو په سر کې ده. دغلته د 10,000 څخه کسان زیات مړه شوي دي او نږدې 9 میلیون نورې پرې اخته دي. دوستانو ستاسو د نیلوفر په اړه څه نظر لرئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ. که چیرته مو ویډیو خوښه شوې نه حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړمه.